د جومات شرقي طرف او د کابل سیند پر لور د جومات لپاره 3 دروازې جوړې شوې وې چې د هرې دروازې پر سر ګنبده جوړه وه. د منځنۍ دروازې پر ګنبدې چې د نورو دروازو په پرتله لویه وه په آبي رنګ د اذان لپاره ځای جوړ شوی و چې 8 خواوې یې درلودلې او په رواکونو سره ښکلي شوی و. د امیر حبیب الله خان د سلطنت پر مهال د پل خشتي د جومات انګړ ته نوره پراختیا هم ورکول شوه او د جومات د ودانۍ پر سر یو بل منزل هم د لرګیو څخه په ډیر ښکلي ډول جوړ شو چې چت یې په اوسپنې سره پوښل شوی و. په 1403 هجري لمریز کال کې د اعلیحضرت غازي امان الله خان لخوا په پل خشتي جومات کې د ماشومانو لپاره یوې مدرسې هم په فعالیت پیل وکړ. د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې هم د پل خشتي جومات په ودانۍ کې یو شمېر نور اساسي کارونه وسول او د لمونځ کوونکو لپاره د اوداسه مناسب ځای برابر کړ. د